د داود علیہ السلام په زمانه کې یو زنانه راغله چونکه داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام بر خلکو فیصله کولې په هغه زمانه کې یو زنانه رااله حضرت داود علیہ السلام تراغله چې اے د الله پیغمبره الله چا سره ظلم کوي داود علیہ السلام ته فرمایي چې نه الله خو چا سره ظلم نه کوي نو وته وی چې زه کونډه ما زه دا کپړې راټولو ما او د دې نه بیا تارونه وباسما او دا غ تارونو نه زه بیا پړی جوړو ما یو هفته زما په دې باندې ولګي بیا هفته کې یو ورځ هغه پړی زرا واخلم او زه بازار ته یو ځای ته روزم او هغه پندو کې ته جوړ کما او هغه پندو کې زال تکیدم او هغه پړی بیا خرڅ کم نو پاغي باندې بیا زما د هفته یوینی مې هغه خرچه بیا الله وباسي نو یو ورځ داسې کار وشو چې ما پړی چې دین هغه جوړ کړو او دا غینه ما پندو کې جوړ کړ زه چې کله بازار ته وروته مغه پندو کې مې اخیو دې کې یو غټه مرغه راغله مارغه کتا سو خیال کړی د عباس چې غمی دا غټ مارغه دې په دې غرونو کې په دې کې دا غونډه اوسېنی زنګلی دا په خپل پنجو کې اوچته دې کې دونه الله زور او طاقت چولې دې دومره په دې کې طاقت دی وې داس یو غټه مرغه رااله او زماغه پندو کې ټول اوچت کو یا ویړو نو دا ما سره الله ظلمونه کو الله پیغمبر او تاسو فرمایي چې الله چا سره ظلم نه کوي نو ما خو بده کې حرام کار نو کړی ما په حلال پیسو باندې اغستیو ما حلال کار کړی په خپل لاسو باندې می پړی جوړ کړی دي او بیا هغه پړی چې دین هغه ما د خرڅ لپاره بازار ته وباسل نو هغه یو مرغه او تختل معنا نو دا ما سره الله ظلمونه کو حضرت داود علیہ السلام سوچو چې الله خو چا سره ظلم نه کوي وی ته ځکه کې کینا زه د نورو کسانو دا فیصله کوم او د دې خبره اورم بیا تاسو سره اخره کې خبره اترې کوم هغه زنانه یو سیټ تناسته و چې دې کې یو کس راغی چې داود علیہ السلام ته وی چې دغه شان ست تاجران راغلي دي او تاسو سره ملاویږي وی راوي غواړه چې کله تاجران راغله اغي داود علیہ السلام ته وی چې مونږه صدقه کول غواړو او یو کس چې دینو تقریبا سلسل دینار موږ د زړه نه وخ کې دی موږ صدقه کوو هغه وته دا صدقه تاسو ولې کوي وی دا صدقه چې دنو دا موږ زکه کوو چې موږ په سفر باندې روانو یو ځای کې په د اوبو سفرو او په کشته کې روانو هغه زمونږ کشته چې ونه هغه ټوله ماته شو چې کله ماته شو نو هغه مونږ دا بالکل زمونږ د اوبو منځو زمونږ د ټولو دا یقین راغی چې مونږ ټول بس پدې کې هلاکی ګمړه کیږو پدې وخت کې زمونږ هغه کشته ټوله ماته ده مونږ له داسې سیس پکارو چې مونږ هغه لرګي په یو بل پسې تړلې وي او هغه لرګو باندې مونږ ناس وي او مونږ د اوبو سیټ ته راغلې وي مونږ په دغه کشمکش کې لګیاو چې دې کې یو مرغه رااله او پندو کې په پنجو کې نیولې دي او هغه پندو کې راوړو زمونږ په کشته کې مونږ ته په تخته باندې وغورځاو مونږ چوکتل نو پاغي کې پړیو هغه پړی ته مونږ راواغستل او پاغي باندې هغه لرګي مونږ اوتړل او پاغه لرګو باندې مونږ کېناستو سیټ تراغلو نو مونږ د هغه د وجنه الله مونږ ته ډیر زیات غټ خیر را پیښ کو نو مونږ اوس صدقه کول غواړو حضرت داود علیہ السلام چې دا اوریدل نو هغه زنانه خبره خو مخ کې نه اوریدلې و نو وی چې تاسو سونه صدقه کول غواړئ وي مونږ دونه صدقه کول غواړو هغه ټول نه هغه صدقه واغستا او هغه زنانه روغخته هغه ټول صدقه غیله ورکړه او ورته وی چې وګوره الله چا سره ظلم نه کوي ستاغه پړی چې کومو طالب هغه کمی پیسې ګټلې هغه تاسو الله په کومه طریقه باندې را واپس کړو او تا به سونه پیسې وګټلې